بسم الله الرحمن الرحیم. د شیخ صاحب امیرالمؤمنین حفظه الله په شفاهي هدایت باندې او د رئیس الوزرا په حکم باندې هلته په ریاست الوزرا کې کمیټه جوړه شول. د هغه وروسته ولایتونو ته هدایت وشو چې تاسې په خپل ولایت کې کمیټې جوړې کړئ. د بلخ د والي صاحب په خاص هدایت باندې موږ ولاړو، د ولایت مقام کې مجلس وکړ د معاون صاحب سره. نو کمیټه تشکیل شول چې معاون صاحب او انکشاف دهات، اقتصاد، زراعت، فواید عامه، حوادث، قومنداني، قلی اردو دا ټول په دې کمیټه کې شامل دي. نو اوس عملاً کار روان دی. نو د دې ټولو کمیټو په همغږۍ باندې او په هماهنګۍ باندې کار روان دی. د بلخ په ولایت کې خو چې موږ معلوماتونه راټول کړي دي څه باندې 2000 مواشي تلفات شوي دي او وفات شو. یو چوپان ما سره چا رابطه وکړل، د دالان په سیمه کې یو چوپان هم وفات شوی دی د یخ د امله. نو وفات شو. زموږ کومکونه جریان لري او تر دغه حده چې موږ معلومات کړي دي دغه تلفات رسېدلي دي. نو موږ چې معلوماتونه راټول کړي دي د البرز ولسوالۍ داسې ولسوالۍ ده چې د بلخ، چاربولک، چمتال، دولت آباد او چاهي د دغو ټولو ولسوالیو مینې په البرز ولسوالۍ کې دي او هلته خپل مواشي څروي. نو په هغه ځای کې دی خپل مالونه څروي او هلته اوسیږي. نو په البرز ولسوالۍ کې ډېر مالونه اوسیږي. هلته موږ ډېر کومکونه هم د البرز ولسوالۍ ته متوجه کړي دي. نو د خلکو رابطې مسلسل ډېرې شولې او د مشرانو هم دغسې هدایت و چې تاسې ژر تر ژره اقدام وکړئ. نو موږ لاس په کار شولو. د قلی اردو او د قومندانۍ او د کنډکې حمایوي موټران مو راوغوښتل، هغو ته مو پلوړې واخیستلې، کنجاړې مو ورته واخیستلې او پاتې شو کوم خوراکي مواد چې اوس عاجل ضرورت د انسانانو دپاره، کنجد حلوا، اوبه، ډوډۍ، دغه شی مو ورته واخیستل او لارې مطلق تړل شوي وې. نو بیا هم دغه سره سره مجاهدینو کوشش وکړي ځانونه یې ور ورسول تر کم حده چې امکان و. دغه د واورې د ورېدو په حال کې هم خلکو ته کومکونه ورسېدل او اوس هم کومکونه جریان لري. موږ د بلخ ولایت شریف ولس ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله العزیز کم امکانات چې د دولت په لاس کې دي هغه به ټول ستاسې سره شریکوي. انشاءالله په هر بخش کې، که د صحت عامې په بخش کې او که د مواشیو په بخش کې، که د انسانانو د خوراکي په بخش کې به ټولو ته به انشاءالله العزیز رسیدګي کیږي. په مجموع کې درته ووایو چې د څو کلو وچکالۍ خلک ځپلي وه او مالونه یې هم ځپلي وه. مالونه ډېر ډنګر وه چې کله دلته واوره باندې راله نو د دوی مالونه تلفات پیدا کړي. تقریبا تر 2000 زیات مالونه تلفات شوي دي او موږ ته چې معلومات شته یو دانه چوپان هم وفات شوی دی په دغه د واورې د امله. ولسوالۍ نو د شولګرې ولسوالۍ، د البرز ولسوالۍ او د بلخ و چمتالو، د شولګرې، د زاري ولسوالۍ او کشندې ولسوالۍ. په دغو ولسوالیو کې ډېر تلفات رسېدلي او نورو ولسوالیو کې هم شته. اوس فلحال لارې د لارو کار روان دی. د چارکین ولسوالۍ لاره مکمله پرون خلاص شول او د مارمل ولسوالۍ لاره د خلکو په توسط او هلته د ترکتورانو په توسط چې موږ ولسوال ته هدایت وکړي چې پیسې مصرف یې موږ درکړو، لارې تاسې خلاصې کړئ. او اوس فلحال کار روان دی. د چارسای منطقه ورته وایي د البرز ولسوالۍ، هلته موږ موټران مو لېږلي، لوډران مو لېږلي، هلته لاره خلاصوي او په فواید عامې ریاست ته موږ خبره وکړل، هغه اوس روان دي د شولګرې ولسوالۍ او تر چخناق پورې کومه لاره چې ده دغه خلاصوي. تر اوسه پورې د مؤسساتو لخوا زموږ سره هېڅ همکاري هم نه ده شوې ده. یوازې او یوازې د اسلامي امارت چې کوم شی په وسه کېدل په هغه باندې اوس کار روان دی.